سورت ابراہیم دا آیت نمبر 35 نا تر دا آیت نمبر 38 پوری دا دیزینا دا ابراہیم علیہ السلام نا یو نقلی دلیل نقل کئی. ابراہیم علیہ السلام دا توحید امامو نو دا ابراہیم علیہ السلام د توحید هغه پرچار او د توحید هغه دعوت چې کوم یې کړو هغه ذکر کوي او دا د دې صورت آخري او دریم باب دی. نو پدې کې د ابراهیم علیه السلام د نقلی دلیل سره د دعا طریقہ او د وسیلې چلم خي. اته کرته په لفظ د ربنا سره وسیله نیولې د الله ته. په باب د وسیله کې دا خبره تیره وه چې غوره او بهترینه وسیله د الله تبارک وتعالی په نومونو باندې. ابراهیم علیه السلام ربنا او ربنا وی. د ابراهیم علیه السلام په نیکیانو کې معتبر خلق تیرو خو د هغې نوم په وسیله کې نالی ډایرک د الله تبارک وتعالی اسم صفتی ذکر کئی. بیا پدې کې زجر او تخویف هم دی او ترغیب الی القرآن هم دی. آخر کې پدې سره به دا باب ختمی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام نا دا قسم آیت په سورت بقرہ آیت نمبر 126 کې تیرو. آلتا و دلتا لگ غنتا کی فرق دی. آلتا دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. بلدن آمنن بلد باندې الف لام نشتا تنوین یې پیروړی دی بلدن آمنن او دلته ویلی هَذَا الْبَلَدَ آمنن. دک فرق دی پاکی. مفسرین فرمائی آلتا منگا دا دی آیت حوالم ورکڑی وا چې هغه آیت لومبنی دی او دا آیت رستنی دی. ابراهیم علیہ السلام غونډه واقعا وورینو بیا با پپیشه پی. د ابراهیم علیہ السلام خپل مسکن خپل علاقه او خپل کلی هغه شامو فلسطین. شام او فلسطین دا دواړه یو علاقه وه. دا د انبیاء علیهم السلام مسکنو او دغه قبله م وه. د انبیاء علیهم السلام قبله اول زمونږ م وه چې نن پې غیر قابض دي او الله تبارک وتعالی دی په دې رمضان المبارک کې د بدر په شانتې نصرت او امداد د فلسطین د مجاهدینو کې چې قبله اول تینا آزاد کی. نو ابراهیم علیہ السلام التو شام او فلسطین چیرې 900 میله پاخه او 1500 کیلومیټره کچا په فاصله کې دی د مکې نه. دا دومره فاصله ده 1500 کیلومیټره او 900 میله دومره فاصله کې دی. د ابراهیم علیہ السلام د بادشاہي وخت سره جوړه نه راتلله ځکه ابراهیم علیہ السلام د توحید امامو او د توحید پرچار به کولو او د توحید تذکره به کولا او بادشاہي وخت مشرکو آتش پرستو خلکو باندې به هم شرک کولو او په خپل هم شرک کولو. بس سمیه نو خوړلی ابراهیم علیہ السلام ورسره جوړېدلو نه تر دې پورې هغه واقعه تاسو اورېدلې چې ابراهیم علیہ السلام اور ته واچولی شو. هغه امتحانونه په خپل خپل ځای باندې راځي. ابراهیم علیہ السلام باندې په دغه وخت کې 2 کسانو ایمان راوړیو. یو خپل بیبي سارا چې وا دا د ابراهیم علیہ السلام د تر لور وا. د ابراهیم علیہ السلام د تر لور وا او تاریخ لیکي چې په کائنات کې خکل زنانا خکل خزا دا حضرت حوا وا
دویم نمبر هغه د حوا لور وه د چا د وجې نه چې قابیل لګېدلی و حابیل یې قتل کړی و ډېره ښکلې جینۍ وه او په تاریخ کې دریم نمبر ښایسته او ښکلې جینۍ دا سارا وه د ابراهیم علیه السلام بیبي وه او دې په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی وفاداره او چې کوم دی نو متقي پرهیزګاره بیبي وه او د ابراهیم علیه السلام رواره لوط علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام مشر ورور هاران د هاران زوی و لوط علیه السلام تر دغه وخته لا پیغمبر شوی نو دم په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی لوط علیه السلام او سارا په ایمان راوړی نو بس ابراهیم علیه السلام وی چې تاسو سره زمونږه اوسېدل نه کیږي لہذا موږ بس تاسو نه کډه یو سو موږ به درنه لاړ شو راووتلو نو دې د هلته نه چې کوم دی نو راغی په لاره باندې په یو ظالم بادشاه باندې تیریدل کېدل هغه ظالم بادشاه د هغه جاسوسان ګرځېدل به هغوی به چې داسې څوک ولیدل او جینۍ او ښځه به ورسره وه نو هغوی به بادشاه ته رپورټ ورکولو او بادشاه به د هغوی بېعزتي کوله ابراهیم علیه السلام را روان دی هغوی ولیدلو بس هغوی بادشاه ته اطلاع ورکړله چې دغه شان یو سړی اجنبي را روان دی او ورسره چې کوم دی نو یو ښکلې جینۍ ده بادشاه چې کوم دی نو دوی راوغوښتل ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړلو نو ابراهیم علیه السلام ورته دا زما خور ده ځکه په دغه وخت کې مخ په ځمکه باندې د دغې دریو نه علاوه نور مسلمانان نه او الله فرمایي انما المؤمنون اخوه مؤمنان په خپل منځ کې رونه دي خویندې دي دینی اعتبار سره نو د ابراهیم علیه السلام مقصد دینی اعتبار سره د خورو او دې ته وی چې تم به ورته داسې ووې ځکه د بادشاه په باره کې معلومه شوې وه چې هغه به بېعزتي یې لیکوله چې پته به ورته ولګوي چې دی ښځه ده که چېرې دا به ورته پته وه چې دی مور خور ده لور ده نو بیا به بېعزتي نه کوله نو ابراهیم علیه السلام ورته په دې خاطر باندې ویلي خو بادشاه چې سارا ولیدله نو د هغه ارادې ښې نه وې سارا په مانځه ودرېدله مونځ یې کولو او کله چې ورپسې دا بادشاه راړوان د شلو نو دی په ځمکه کې ښخ شو بیا هغې ته سوال وکړو هغې ورته دعا وکړله او د ځمکې نه راووتو 2-3 پیرې دغه شانتې کوشش وکړلو ناکامه شو بیا یې خپل جاسوسان راوغوښتل ورته وی دا تاسو ماته څه پیرې راوستلې دا د دلته نه وباسئ د ده د وجې نه کیدی شي چې موږ ته تکلیف راورسي او د دوی د خوشحالولو دپارې د هغه یو وینځه وه هاجر د هغې نوم هاجر هاجره نه هاجر هغې ورته په تحفه کې ورکه سارا ته چې دا واله او دا به ستا خدمت کوي ځکه چې ته ډېره چې کوم دی نو بزرګه او ډېره پرهیزګاره او متقي او پاکدامنه ښځه ښکاري سارا چې ځان سره هاجر را روانه کړله نو د ابراهیم علیه السلام بچی نه کېدل دغه وخت کې تقریبا د 90 نه کلونه وړېدلي دي عمر 100 ته لږ بږ قریب دی او بچی نه کېدل نو سارا رضی الله تعالی عنها ورته ووی چې دا هاجر زما وینځه ده نو تا ته به در په نکاح کړم کیدی شي چې د دې نه ستا بچي وشي روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام ورته ووی اول چې داسې مه کوه ځکه چې که چېرې بنې شوې نو بیا به ژوند ښه نه تېرېږي دا طبیعت او فطرت دی خو لیکن هغې وویې چې نه چې کله ابراهیم علیه السلام ته په نکاح کړله نو د ابراهیم علیه السلام د هغې نه اسماعیل علیه السلام بچی پیدا شو د اسماعیل علیه السلام په شان ښکلی او ښایسته او بهترین ماشوم پیدا شلو نو بس د بیبیانو خپل مینځ کې خفګان راغی
الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته ووی چې سارا تا سره ډیر ښه ژوند تیر کړی دی، د مینې او د وفا خپل علاقه، خپل وطن، خپل پلار، خپل قبیله، کام ټول ارسي پریخي دي، تا سره راوتې ده، نو دا مه خفه کوه. نو روایاتو کې خدا سي راغلي دي، خو هغه روایاتو باندې بیا جره شوې ده چې ابراهیم علیه السلام سارا ته ووی رضی الله تعالی عنها چې دا زستانه لرې کم نو ته به خوشحاله شي. نو هغې وی چې او خو لیکن بیا مفسرینو په دې جره کړې ده چې ابراهیم علیه السلام داسې چرته کول، اخو پیغمبر دی، پیغمبر داسې نه کوي، د بیبیانو د یوې بیبي د خوشحالولو لپاره بله په تکلیف کې نه اچوي. دا خو زما او ستا کاري داسې، دا د یهودیانو روایت دی، یهودیانو دا روایت جوړ کړی دی. دا ټول هر څه د الله په حکم و. الله ورته ووی چې ته داسې کار وکړه چې سارا خو تا سره ډېر زیات امتحانونه تیر کړي دي او دا پکې پاس ته، اوس په حاجر باندې امتحانونه راولو سره ستا، نو دا امتحانات پې راوستل. ورته ووی چې دا حاجر بوزه. چرته بوزم؟ وی دا بوزه چې کم دی نو خانه کعبې ته. اوس خانه کعبه کم ځای کې وه؟ خانه کعبه خو طوفان نوح کې د شګو او د لخو لاندې ګیره شوې وه، پټه وه، چاته معلومه نه وه. یا الله خانه کعبه کم ځای ده؟ الله ورته وی په دې پلان کې لار باندې ځه، په دې روانو سو چې کم ځای کې تا ته د وریځې یو ټوکړه راغلله، ابه د هغې د پاسه ولاړی دکه به ځایي. الله تبارک وتعالی به 24 غنټې د خانه کعبې د پاسه د وریځې یو سپینه د رحمت ټوکړه چې کم دی نو هغه ودرولې وه، هرې ټیم به دا ولاړه وه. اوس هم رحمت راوریږي د خانه کعبې یو طرف کې چې کم دی پرناله ده، هغې پرنالې ته چې کم دی پرناله د رحمت وی، میزاب رحمت وی. د دې خانه کعبې د پاسه د رحمت راوریږي او په دغه پرناله ته نبی لاندې رابېږي. په اکه ځای کې هغې ته حتیم وی. حتیم دا دیوال که تاسو داسې وینئ، داسې دیوال غونته راتاو شوی دی، دې ته حتیم وی. دکې حتیم کې چې کوم دی هغه پرناله ده. الله دې موږ او تاسو ته را نصیب کړي د هغې لاندې 2 رکعاته نفلو دپاره خلک پرېږدي، 2 رکعاته نفلو دپاره. نو ابراهیم علیه السلام روانو، سفر کولو، اسماعیل علیه السلام ورسره دی او هاجر ورسره دی. سارا پاتې ده په خپل مسکن کې، په خپل ځای کې. ابراهیم علیه السلام به چې کله په آباده علاقه را تېرېدلو نو الله تعالی ته به یې سوال وکړو چې دا ځای دی؟ الله به ورته ویل نه ځه، ځکه آباده علاقه کې ژوند تېرېږي او غیر آباده کې خو ژوند نه تېرېږي. نو ټوله غیر آباده علاقه وه، چېرته به داسې لرې فاصله پس به چې کوم دی یو آباده علاقه راغه، تر دې چې دې ځای ته راورسېدل چې په کوم ځای کې نن خانه کعبه ده او د خانه کعبې د دروازې په طرف، لکه داسې 4 ګوټه خانه کعبه ده، په دې طرف یې دروازه ده. دا دروازې په طرف باندې چې داسې تقریبا لږ یو څو قدمونه واخلي نو بیا راځي چې کوم دی د صفا مروه هغه میدان راځي، چې د دې دروازې ته مخامخ هلته هم دروازه ده. هلته چې وربار شي نو صفا نږدې راځي او مروه لرې راځي. صفا دې لاس باندې راځي، مروه په دې لاس راځي. الله دې موږ او تاسو بوزي بار بار. نو دکه ځای کې بس ایثار کړل، دا خانه کعبه لا نه وه چې سړی داسې سوچو کې صفا میدان، ځکه مکې نه ګیر چاپېر غرونو، د مکې هر طرف کې غرو، هر طرف کې. اوس هم شته، ډېرې صفا کړي دي خو شته ډېر هم، اوس هم ګیر چاپېر مکمل غرونه دي چې کله مکې ته داخلېږي او یا ترې نه مکې نه روځي او په ګاډي کې سور شي او دا ګاډي به تاویږي او تاویږي نو په دې غرونو کې به دننه ځي راځي. نو دا غرونه او ګیر چاپېر بس دې ځای ته چې راغلل تک تور غرونه، تک تور، سړی پکې د ورځې یېرېږي. الله ورته وایي دکه ځای دی، دا ځای دی، بس دې ځای کې ایثار شه. بس دې ځای کې ایثار شول. روز وه، روز یې هلته کې تېره که، څو ورځو کې به راغلي، څونه زمانه کې به را رسېدلي، پیدل سفر 900 میله 1500 کیلومیټره
څونه وخت کې به والي او دلته را رسېدلي بس وې دا ځای دی دلته کې ایثار کا شپه را روانه ده الله ابراهیم علیه السلام ته ویې ته ترې نه ځه بس هغه یې چې هلته کې مور او بچې کینول د صفا او د مروه تر منځه بلکل منځ کې خو صفا ته نږدې او مروه نه لږ لرې او هلته د زمزم کویې دی اوس دغه ځای کې د خانه کعبې دروازه هم ورته مخامخ ته او د زمزم کویې دی دغه ځای کې چې کوم دی نو کینول او په دې ځای باندې په دې علاقو باندې به قافلې تېرېدلې او دا شاړې وې زر زر به تېرېدلې هېڅ هم پکې نه و دغه د وریځې ټوکړه به ولاړه وه چې ابراهیم علیه السلام کله را روان شو نو د هاجر ورته مخې ته شوله او ورته وی چا ته موږ پرېږدې ابراهیم علیه السلام خاموش دا ډېر لوی امتحان دی په آباد کور کې چې سړی ځوانه بیبي او یو ورسره وړوکي ماشوم بچي وي نو چېرته بار شپه کوي ملګرو یارانو دوستانو سره شپه کوي غم خادی کې شپه کوي وی پور ماشومان یوازې دي چې په داسې غیر آباد علاقه کې پرېږدي دا د الله د طرف نه څومره لوی امتحان تفسیر قرطبي لیکلي چې هېڅ چا لپاره جایز نه دي چې په دې عمل وکړي دا خو ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي وو وګرنه داسې کار کول دا د انسان په بس کې او په وس کې نه ده چې داسې انسان وکړي نشي کولی دوه درې پیرې ته تپوس وکړو ابراهیم علیه السلام خاموش پوه شوه ورته وی الله درته ویلي دي ابراهیم علیه السلام ورته وی او الله ویلي دي چې دلته کې دی پرېږده او ته ترې نه ځه وی اذا لا یضیعنا چې الله درته ویلي بیا خو الله موږ نه ضایع کوي بیا خو به الله موږ نه ضایع کوي الله به موږ چې کم دی نو هغه دلته کې به زموږ دپاره هر قسمه اسباب او هر څه چې کم دی نو تیاری دا خبره ابراهیم علیه السلام دی سره وکړلې او بیا د هلته نه را روان شو څنګه به را روان شوي لکه څنګه به را روان شوي قدم به یې څنګه اخیستي خو د الله حکم دی که نه تابعدار دی بس علي لګیا دی نو دا ما تاسو ته وي چې د مکې نه 4 واړو طرفو ته غرونه دي چې کله ابراهیم علیه السلام د یو غر نه راپناه شو چې شاته یې وکتل هغه یې نه ښکاري نو دکه ټیم کې ودرېدلو او دا دعاګانې کړي دې دعاګانو کې ترتیب نشته ترتیب پکې نشته چې ګنې دې په ترتیب سره کړي دا شروع یې د دغه ځای نه واچوله چې بیبي او بچی د سترګو نه پناه شو نو دعا لاس یې اوچت کړل وی یا الله دا خو شاړه ده دا خو غیر آباد علاقه ده یا الله دا آباده کی دا د سورت بقره دعا ده وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا هغه وخت چې ویلو ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا یا الله د دې ځای نه ښار جوړ کړي دا ښاریه کې دا آباده کې او بیا ولاړو او بیا وی یا الله دا بچی می دلته کې پاتې کړل خدای ګورې ضایع نه کې یا الله په ډیر غټ عمر کې ملو شوی و ننن مې سال عمر د ابراهیم علیه السلام ننن مې یو کم سل کال ننن مې سال عمر چې دا اسماعیل علیه السلام شوی و څومره په سوالونو غوښته دغه واقعیا ذکر کوي ګوره وَإِذَا یاد کا هغه وخت قال چې ویلو ابراهیم علیه السلام رب اجعل اے رب زما وګرځې هذا البلد آمنا خبره مې تاسو سره فرق کوله الته ویلی هذا بلدن کا دلته ویلی هذا البلد الف لام په وروړو هذا البلد ابراهیم السلام لاړو چې لاړو نو څو زمانہ پس راغی ابراهیم علیه السلام چې دلته نه لاړو د مور او بچی پرېښودل شپه را روانه ده او اسماعیل علیه السلام تږی دی د تندې نه بې حاله دی او د مور په سینه کې پیم علی راځي چې اوبه سکي انسان د دې وجې نه شریعت اجازت ورکړی دی
چې یوې زنانه سره په غیږ باندې د پیو بچی دی او دې ته معلومیږي دا اندازه ورته کیږي چې دا بچی مې په تکلیف کیږي نو روژه دې نه نیسي بیا به قضا وکړي مسله ده یا که په خېټه کې بچی وي خدا زنانه په خپله دا خبره محسوسولی چې لکه څوک بل سړی ورته نشي ویلی چې ته روژه نیسه که مه نیسه ایله په خپله به شریعت دا اجازت ورکړی دی بس ځان له پیږي چې زه روژه نیوی شم که نشم نیوی اسماعیل علیه السلام لتې ټکولې ماشوم چې څنګه اخپې ټکوي او دا زمزم کویي چې کوم ځای کې دی په دقه ځای کې پروت و په ځمکه باندې او هاجر زمونږ او ستاسو مور ده ځکه چې د نبي علیه السلام مور ده که نه نو هاجر د صفا په طرف باندې منډه راوواله دا ډیرې وه داسې ډیرې راختې ده اوس هم ده اوس خو هغوی مکمل پخه کړې ده ماربل کړي دي او هغه ځای پوخ دی ټیل ماربل پکې لګېدلی دی لیکن هغه ډیرې پکې شته د هغې نه داسې جنګله تو کړې ده ډیرې پکې ښکاري نو هغه لاندې کندې روچته کړې ده اوس هغه شانتې چړایي او اترایي نه ده خو دا هغه وخت کې ښه چړایي او اترایي وه نو چې دې صفا ته راوختله ګیر چاپېرې وکتل اسم نشته نو واپس یې منډې کړلې او مروه ته لاړله دا کم ځای کې چې زمزم دی او د کم ځای کې چې اسماعیل علیه السلام پروت و د دغه ځای نه به یې منډه تیزه کړله نو هغه ځای کې اوس نښې لګېدلي دي میلین اخزرین ورته وایي شنه لیټونه لګېدلي راډونه غټ غټ هغه ځای کې به منډه وې منډه الله دې بوزي موږ او تاسو صفا مروه چکر چې وې هلته کې به منډه وې دا به د خپلې مور بیبي د هاجر هغه یادونه تازه کې په خبره ورسېلې هغه یاد به تازه کې نو دغه ځای کې به یې منډه کړله نو مروه ته لاړه نو چې مروه ډیرې باندې داسې ګیر چاپېره نو هېڅ څه شی نه ښکاري نو واپس بیا صفا ته راغلله نو دکه شان د صفا نه شروع اغشتې وه مروه ته د مروه نه صفا ته اووه چکرې پوره کړلې شروع د صفا نه او مروه او چې آخري اووم چکر کې به مروه په ډیرې باندې ولاړه وه او هغه طرف ته یې کتل اخوا طرف ته دا بالکل د خانه کعبې شا طرف دی شا طرف او دی کې جبل ابي قبیس دی نو دی طرف ته چې کوم دی نو هغه طرف ته مخ او چې کله مخ داسې راواړلو دی ماشوم ته نو ماشوم سره خوا کې اوبه ښکاري نو به د هلته نه یې رامنډې کړلې راغلله او هغه چې وی کتل اوبه وي نو دا ټوله شګه علاقه وه نو بس شګه یې داسې راجمع کړله چې شګه یې راجمع کړله نو اوبه نورې هم راوتلې نه ودرېدلې نو دی مور او بچي ترې نه اوسکلې نو د دې د خولې نه ووتل زمزم زمزم معنی وه چې ودرېږه او ودرېږه مفسرین وایي که زمزم یې نه ویلې نو ټوله دنیا به د اوبو دا د اسماعیل علیه السلام د خپې ګزارو او د هغې لته وه نو دا به د ټوله دنیا به سیراب کړې وه لیکن ورته ویې زمزم بس ودرېدلې هغه ځای کې دوه څلور ورځې پس یا هفته نیمه پس د دغه ځای باندې یو قافله تېرېدله که تاسو کتلي کوم ځای کې چې اوبه یې هلته کې مارغان راځي خاص کر کارغان مرغې کارغان راځي نو دا چې څوک په شاړو کې سفر کوي هغوی په دې علاماتو پیږي چې د اوبو درک به څنګه وي نو کوم ځای ته چې څاروي زناور مرغې را جمع کېږي دغه ځای کې د اوبو درک لګي ای چې وکتل چې کارغان وي په دې لار خو موږ ځو راځو دلته کې خو درک د څه شي نه لګي او نن دلته کارغان را جمع چې وی کتل نو د غرونو په منځ کې اوبه دي نو راغلل نو وی کتل چې یو ماشوم دی او یو ورسره زنانه خو هغه زمانه د عزت زمانه وه د عزت زمانه اوس خو په کور کې د نن څوک په عزت سړی نه پرېږدي هغه قافله وه اجازت یې وغوښتو موږ دلته کې تا سره پاتې کېږو حاجر ته یې وي ورته وي پاتې شي پاتې شي اوس الله ترې نه ښار جوړوي که نه الله ترې نه ښار جوړوي وی پاتې شي وی اوبه حاجر ورته وی اوبه ترې نسکې خو کوی زما دی ملکیت به زمای زه ورپسې کړېدلیم او تکلیف ما لیدلی ملکیت به زمای قبضه کې به زمای او اوبه چې ترې نسو نسکې اسکې بس هغوی هلته آباد شو دا قبیله بنو جرهم په دې قبیله بنو جرهم کې اسماعیل علیه السلام واده کړی دا د نبی علیه السلام ماماخیلي ده
قبیله بنو جرهم د نبی علیہ السلام ماماخیلی ده. نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام په دې کې واده کړو کنه، او دا د نبی علیہ السلام سلسله نسل په دې کې وچلیدلو. نو هغه هلته آباد شو. نو ابراهیم علیه السلام چې راغی څه زمانه پس چې وی کتل قبیله بنو جرهم آباد شوې ده، ګیر چاپیر خیمې میمې لګېدلي، کاڼي خو ځان ته خلکو کوټې جوړې کړي دي، هاجر هم ځان ته کوټه جوړه کړې وه. اسماعیل علیه السلام غټ شوی و، دومره غټ نه و خو منډې تړې به یې والې ګرځېدو به. ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرف نه حکم دا و چې نه به ورته ځان ښې نه به ورسره میلاویږي، د لرې نه ورته کتې شي. امتحان په د لرې نه به ورته کتل. اسماعیل علیه السلام به ګرځېدلو او ابراهیم علیه السلام به راتللو، تماشه به یې کوله. چې راغې چې وی کتل نو علاقه آباده شوې ده، نو په دې پیره باندې چې تللو نو اوس دا دعا کوي، اوس دا دعا خار شوی خو دې که نه آباده شوې ده. وی یا الله اوس یې د امن کې آباد خو دې خاریه کې خو بیا فسادات کېږي که نه. وی یا الله اوس یې د امن کې. انبیاء علیهم السلام د امن سوال کوي او د امن گهواری دي او د امن تعلیم ورکړی دی. دا چې خلکو مشوره کړې ده چې دین اسلام او دین اسلام احکاماتو ته خلک شر او فساد او دهشتګردي وي، الان کې د امن درس ورکوي. شریعت چې نافذ شي امن شي الته. دا موږ سره په خوا کې افغانستان دی، دیوال نه اخوا، او چې کم دی نو په هغه افغانستان کې امن ته وګوره او په خپل ملک کې بد امنۍ ته وګوره، په هغې کې ارزانۍ ته وګوره او په خپل ملک کې ګرانۍ ته وګوره، په هغې کې د مینې محبت زندگی تیریدو ته وګوره او خپل ملک کې د دشمنو ته وګوره، تا ته اندازه وشي. شریعت اسلام د امن درس ورکوي. دلته د ماشومانو څونه بېعزتۍ وشولې، هر دوی مرض باندې په اخبار کې راځي چې 5 کالو د 4 کالو ماشوم سره چا زیاتې وکړلو او بیا یې وچلو. دا ظلم او دا فساد په پاکستان کې شروع دی. په افغانستان کې داسې یو کیس 2.5 کاله وشو د طالبانو په زندګۍ کې راغلی دی، 3 کسان پکې ملوث وو، 3 واړه پانسي کړل، کرین پورې تړلي وو او په ټوله شهر کې ګرځول او خلکو ورته کتل. 3 ورځې دقه شانته چې کوم دی نو تړلي په تړلي پریښي وو، بیا بل څوک وکړي که نه کولی شي. دلته کې چې تی ورته په لاس ورکړي پولیس ته چې دا هغه زما قاتل دی، نو یو میاشت پس به هغه وی عدالت ورته ضمانت ورکړي، نو دا وایي. نو انبیاء علیهم السلام د امن سوال کوي. نو دا سوال بیا وکړو د امن دی، بیا دقه ټیم کې دعا وکړه. ما تاسو ته وي داسې ترتیب په دعاګانو کې نه دی، خو چې کله به ورته رایاد شول نو دعا یې په مختلفو اوقاتو او مختلفو حالاتو کې کړې ده. بس نبی فرمایل ربی رب زما اجعل هذا البلد آمنا، د دې خار نه د امن خار جوړ کړي. د امن خار دی، اوسم د امن خار دی. وجنوبنی او بچ کی ما او اساتی ما وبنی او زما بچی ان نعبد الاسنام، دا چې من عبادتو کو د بوتانو د عبادت نه ما او زما بچی وساتي. مور او پلار ته پکار دي چې د ابراهیم علیه السلام تعلیمات خپل کی او خپل بچو د پاره دا سوال کوي چې الله منګه او زمنګ بچی د بيدینې نه وساتي، منګه او زمنګ بچی د بيدینې نه وساتي. د بچو د پاره دا سوال مکوه چې مال او دولت ورته ورکي، وی یا الله ایمان او دین ورته ورکي. مال او دولت به ورته خپل ورکي، خپل به الله ورکي، خو چې دین ورته ورکي او چې مال دولت ورته ډیرم ورکړي په خپل ملک وګوره دین به ورسره نه به ورسره دي. ابراهیم علیه السلام دا سوال کوي. اسنام څه ته وایي؟ اسنام جمع د صنم دا او صنم بوت ته وایي چې شکل جوړ شوی وي. او بیا مفسرین فرمایي کل ما یشغل عن الله، هر سیس چې تا د الله نه مشغول کی، د الله نه دی واړی، د الله نه دی په بل لار روان کی، دته صنم وایي. نو او کل ما یعبد من دون الله، هر هغه سیس چې د الله نه علاوه عبادت کیږي ام صنم دی. دا سوال وکړو یا الله موږ د بوتانو د عبادت نه بچ کی. دی کې مقصد د څه شي؟ مقصد د دوام او د ثبات په توحید باندې. وګرنه ابراهیم علیه السلام خو انبیاء علیهم السلام ټول
هغه خو د دې خبرې نه معصوم دي چې هغې چې کوم دی نو د دې څیزونو عبادت وکړي خو لیکن د بچو دپاره سوال وکړل ربي رب زما انهن بېشکه دا بوتان چې دي لیدلي ولته که نه پلار یم لیدلی تریم لیدلی ورور یم لیدلی خاندان یم لیدلی بادشاه یم لیدلی په هغه علاقه کې پیدا و هغوی به بوتان جوړول او بوتانو عبادت به کول او بوتان به خرڅول وی یا الله دا بوتان چې دي اضللن کثیرا من الناس دی ګمراه کړي دي ډېر خلک بوتانو ګمراه کړي دي بوتان د ګمراهۍ سبب جوړ شوی دی بوتان د ګمراهۍ سبب جوړ شوی دی او دا تصویر چې دی دا د بوت په حکم کې دی تصویر د بوت په حکم کې دی دا وی فمن تبعنی نو بس چا چې زما اتباع وکړله فانه مني دا به زما ملګري وي دا به زما امتي وي دی به زمانه وي دی به زما په لار رواني دی به توحید نو څوک چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اتباع کوي دا د ابراهیم علیه السلام نه او څوک چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه کوي که نه بدعتي دی په سنتو په لار نه دی روان مشرک دی شرکیات کوي نو دا سړی ځان ته حنفي نشي ویلی ځان ته په دین ابراهیم باندې ویل نشي چې زه په دین ابراهیم باندې ومن عصوانی یو چا چې زما نافرمانی کړې ده فانک غفور رحیم پس بېشکه ته بخونکې مهربانې دا سوال داسې و لکه څنګه چې عیسی علیه السلام په صورت مائده آیت نمبر 118 کې کړی دی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم کته دیتا عذاب ورکې نو ته په دې قادر ستانه څوک تپوس نشي کولی خو کته دی معاف کې نو بیا هم ستانه څوک تپوس نشي کولی داسې ښکاره دواړو پیغمبرانو نه دی ویلي چې یا الله معافې کړي خو درخواست د معافۍ کړی دی درخواست د معافۍ کړی دی چې یا الله مهرباني ور باندې وکړي هدایت ورته نصیب کی دا غفور الرحیم مشروط تی په شرط د هدایت چې الله ته ورته هدایت نصیب کی نو ته بیا غفور رحیم بیا به معاف کی او یا د شرک او د کفر نه کم ګناهونه هغه ورته یا الله ته معاف کی د دې وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدر د قیدیانو په باره کې مشوره غشتله د بدر 70 قیدیانو نو نبی علیہ السلام مشوره غشتله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وستا څه خیال دی د قیدیانو سره څه وکړو هغه ورته یا رسول الله دا زمونږ د خپل قام او د نسل او خپل رشتہ داران دي پریویدو خاص سر به پیوشي ایمان به راوړي او پیسې به ترې نه واخلو پیدیا د مسلمانانو به په کار روان شي د دوی په وجلو کې څه دي عمر د وستا څه خیال دی د خفګان اظهار یې وکړو وی نه در کوم مشوره وی مشوره خو وشوه که وی نه ته ووایه ستا څه خیال دی وی خامخا زما خیال وی او وی زه ویمه چې هر سړي ته خپل رشته دار حواله که هر سړي ته په دې کې د عمر ترانو خپل رور یې پکې و وی ما ته زما رور او د علي رضی الله تعالی عنه رور هم پکې و عقیل وی علی ته عقیل ورکا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و پکې عبدالرحمن وی دته زوی ورکا او د نبی علیہ السلام ترو پکې عباس وی ترې د خپل تر والا او ير سړی به خپل رشتہ دار وجنو په خپل لاس به خپل رشتہ دار نه سر پرې کو په خبرو ورسېله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی عمره وستا مثال په شانته د موسی او د نوح دی دا د نبی علیہ السلام صحابه د نبی علیہ السلام صحابه په شانته د انبیو وستا مثال په شان د موسی او د نوح دی علیهم السلام امسخ مزاج او جلالی دا دو سيزونه یو جلال دی یو جمال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جلال او جمال ټول را جمعو لیکن مخکینو انبیاو کې چا کې جلال او چا کې جمال او ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام دی کې جمال نرمی وا موسی علیه السلام او نوح علیه السلام دی کې جلال سختی و نوح علیه السلام یا الله دا ټول تبا کې موسی علیه السلام یا الله دا زړونه سخت کې او مالونه تبا کې
د موسی علیه السلام د زمانې د هغه خلکو مالونه تباه شوي په کور کې دننه ورکره پیسې پرتې وي د نه کاڼي جوړ شوي کاغذونه هغه وخت کې خو چې کم دی نو د اوسپنې پیسې به وي د کاڼي ته جوړ شوي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې یو علاقه پته کړله په کې یو تیلې وه 2-3 تیلې وي نو په یو تیلې کې د اګو په شان د انډو په شان کاڼي او په یو تیلې کې د بادامو په شان کاڼي وي دا د موسی علیه السلام خیرو والی دي دا د بني اسرائیلو بادام او انډې دي د دې نه کاڼي جوړ شوي چې موسی علیه السلام ویلي ربنا اطمس علی اموالهم یا الله مالونه ختم کې تباه کې روان کې او ابو بکر صدیق ته نبی علیہ السلام فرمایل وی انت مثل عیسی و ابراهیم ته د عیسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په شان ته دواړو دعا کړې ده ښکارې داسې نه دي ویلې الله ته چې یا الله بس ما پکې خو درخواست د مهربانۍ کړی دی چې یا الله ته مهربانه ذات یې او ستا په مهربانۍ کې ستا نه ګورې څوک تپوس نه کوي ښه چې تا ولې مهرباني کړې ده بس مهرباني وکړي ربنا ای رب زمونږ دا هغه دعا ده ما تاسو ته دعاګانو کې ترتیب نشته ابراهیم علیه السلام چې دغه لومبي ځل باندې د غر نه پناه شو او دا سوال مو کو چې یا الله د دینه بلد جوړ کې نو ورسره دا سوال مو کو دا سوال وی یا الله په یو غیر آباد علاقه کې مانن خپل بچی پرې خودل بعضی ابراهیم علیه السلام 15 زامنو 2 مشهور دي دا غي نمونه په قران کې راغلي دي اسماعیل او اسحاق علیهم السلام 3 غیر مشهور دي مدائن کیدار دا 3 د ابراهیم علیه السلام نور بچیو د مدین نه علاقه بعد شی و مدین د مدین په نوسو کې شعیب علیه السلام راغلیو ا د مدین په نوسو کې هم د ابراهیم علیه السلام نوسې دي نو ابراهیم علیه السلام دا سوالو کو چې یا الله په یو غیر آباد ځای کې زه د خپل بچی پرېږدم تی بندوبست وکې دا سوال دی ربنا ای رب زمون انی اسکنتو بشک ما آباد کړل ما اوسیدل وکړل من ذریتی د خپل بعضو اولادونو بعضی اولاد ټول اولاد خودل ته نه ویثار کړي کنه بدلته هاجر او ابراهیم علیه او اسماعیل علیه السلام ویثار کو بیوادن په واده کې وادي د غرونو مینس کې لار ته وای ما تاسو ته مکه ټوله وادي ده زکه چې هغه ټول د غرونو په مینس کې ګیره ده او بعضی وخت کې پکې اوس واغې غرونه کړی دي او بالکل چې کم دینو داسي چې یو طرف ته بل طرف ته دیوالو په مینس کې پکې لار دکه شانتی دي غیر زی زرعن چې هغه نه دا چې کم دینو زرغونی والا د مکی په علاقه باندې د مکی پس مکه باندې اس قسمه چې کم دینو زرغونه نه کیږي تک تور کانی دي او بابا کې نشتا اسم په نه ټوکیږي ویا الله دا خو غیر آباد علاقه ده غیر زی زرع علاقه ده فصلونه پکې نه را ټوکیږي خودل ته خپل بچي او فصل چې کم نه ټوکیږي هلته کې اوسېدل ګران خو لک ستا حکم دی یا الله نو ما خپل بچي دلته ایثار کړل خدا سیونه وی چې بغیر د اوبو علاقه کې می ایثار کړل ولی ابراهیم علیه السلام ته دا یقین مفسرین فرمایي چې د اوبو بندوبست به الله کوي د اوبو نه بغیر خو جن نه تیریږي نو د داسې اوبو بندوبست الله وکړو چې هغه اوبو هم د خوراک کار کوي هم د څښاک کار کوي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ 50 ورځې تیرې کړې وي په دغه زمزم کوي خوا کې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې ورته پته ولګېدله چې آخري پیغمبر د زمانې راغلی دی نو دی د بلې علاقې او د یمنو د هلته نه راغی نو دلته دیره شو نو 50 ورځې دیره او 50 ورځې د روټۍ نه وخوړلې صرف د زمزم اوبه به یې څښلې په خپله واقعه ذکر کوي بخاري کې وی په هغه 50 ورځو کې زه تک سور سپین او غټ شوم ما نه بیا د علاقې خلکو تپوس کولو چې دا څه خوړلي ما یې صرف اوبه مې څښلي داسې د اوبو بندوبست ولا الله وکړو د زمزم خو زمزم بس کې هلته دلته نه دلته چې په خوله کې طالب بدل کې جره سنډې مار د غلډې روبه دي په خبرو ورسېلې دا هلته نو نشي پوره کولی څوک به پوره کړي دونه زمزم به څوک پوره کړي خلکو ته چې هر سړي ته پکې زمزم ورکړي د برکت دپاره دغه یو ساس کې نیم پکې واچئ نور به په سمه مینه هلته ماته څنګه زریدات ګل کاکا
مینه به هلته ماته چې په نلکه خوله کېږي او په تواب کې چې کم دی که نه نو ستنې راځي ستنې او په هره ستنه کې کولر لګېدلی دی او نلکې لګېدلي دي او بس او ګرځیم بیا خادمان ګرځي هغې سره هم کولر یې شاته ځوړندې کړي او ګیلاسونه بس تیار به درله درکوي نو هلته به پې ځان مړه وي انشاءالله الله مو دې بار بار بوزي هلته نو داسې اوبو بندوبست الله ورته وکړو عند بیتک المحرم ستا د عزتمن کور په خوا کې اوس کور خو نه ولا که نه کور خو ابراهیم علیه السلام بیا روچت کړی دی مفسرین وایي دا دلیل دی په دې خبره چې کور د مخکې نه و کور او ابراهیم علیه السلام خو بیا چې اسماعیل علیه السلام به غټیږي او بیا به دوی دا بنیادونه راوچتوي وایي یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل هلته کې تېر شوي بقره کې نو دا خو به رستو کېږي اوس لا په طوفان نوح په هغه لخه کې شګو کې خاورو کې پټه ده خانه کعبه خو د پاسه خو پې وریځ ولاړه وه او پیژنګلو الله ورته ویلي چې دا غځی دی نو یا الله ستا د دې عزتمن کور مخې ته او په خوا کې ما خپل بچي دلته کې آباد کړل پرې مې ښودل اوسول مې د هغوی وکړل اوسېدو ته مې پاتې کړل ایثار مې کړل دا د څه دپاره نو ما تاسو ته ویلي چې روایتو کې خو بعضې خلکو دا ویلي چې دی د سارا د خوشحالېدو لپاره کړي وو خو دلته الله وایي چې نه وی ربنا لیقیموا الصلاة دا د توحید مرکز آبادو ما د توحید مرکز جوړو ما د توحید د مرکز د جوړولو لپاره کړي دي د سارا د خوشحالولو لپاره نه دي کړي انبیاء علیهم السلام داسې نه کوي چې یو بیبي د خوشحالو لپاره د بله بیبي په تکلیف کې واچي نو دا ذکر کوي نو دا دلیل په دې باندې چې هغه دغه کور په دغه ځای کې و خانه کعبه چې وه دا پرشتو جوړه کړې وه اول آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته الله راکوز کو په سرندیب کې سریلنکا سرندیب انډیا سره لګېدلې بارډر کې دی سرندیب کې نو د هلته نه آدم علیه السلام ته الله وی چې لاړ شه نو د دلته نه پیدل لاړلو پیدل هلته لاړلو څومره فاصله ده دا په زرګونو کیلومیټره ده پیدل لاړلو نو هلته فرشتو سره ملګري شو دا خانه کعبې جوړه کړو بیا حج وکړو او بیا د هلته نه راغی نو بیا د دې ځای نه 13 حجونه کړي دي تاریخ لیکي او 13 ونه پیدل او آدم علیه السلام دنګ لوړو غټ دنګ او ښه مضبوط سړی و ځکه د ټول انسانیت پلار و که نه او غټ غټ ویښتي و د ټول انبیاو غټ غټ ویښته به نو تاریخ لیکي وي چې تلو به د دې ونو دا پاڼې ماڼې به په دې ویښتو کې ونښتلې دا به داسې دې ونو سره به چې کوم دی نو دا سر به یې لګېدلو آدم علیه السلام د دې علاقې نه سرندیب نه 13 حجونه کړي اول آدم علیه السلام جوړه کړې وه بیا د هغې نه پس دا په طوفان نوح کې چې کله پټه شوله نو ابراهیم علیه السلام بیا روچته کړله دا ښکته پاتې شوې وه بس هم د هغې د پاسه نور کاڼي کېښودله او روچته یې کړله اوس هم د کاڼو ده چې لاړ شي او هغه غلاف هغه پرده لږه روچته کې دننه مطالبه ده کاڼو ده او کم چې ملتزم دی چې هغې سره دروازې سره خوا کې دا دروازه ده او دا حجر اسود دی په دې ګوټ نو په دې خوا کې د دې دروازې او د حجر اسود ترمنځ ځای دې ته ملتزم وایي ملتزم دې سره به سینه لګې ځان به ورسره جوخ لګې او بیا به سوال او دعا کې قبلې الله نبی علیہ السلام داسې کړي ابراهیم علیہ السلام داسې کړي انبیاء علیهم السلام داسې کړي صحابو به داسې کول نو بس هغه ځای کې به چې کوم دی نو به ځان له به ځای ګوري او ځای به درله میلاویږي خو چې حبشي درنه مخکیني په خبرو ځلې نو بیا به درته ځای میلاویږي هغه ځای کې نو هلته کې به سوال او دعا کې الله دې بوزه موږ ته به سوال او دعا کوي ربنا ای رب زمونږ لیقیموا الصلاة چې مونځ قایم کړي وګوره د مونځ دپاره مفسرینو لیکلي دي صرف په دې خاطر باندې د جومات په خوا کې کور اغوستل چې زما بچي چې کوم دی نو په وخت مونځ کوي یا د کور په خوا کې جومات جوړول په دې غرض چې زما بچي چې کوم دی نو مونځ ګزاره شي دا سنت ابراهیمي دی و یا الله ما ستا د کور په خوا کې خپل بچي آباد کړل ربنا لیقیموا الصلاة ای ربان د پاره د دې چې دوی مونځ قایم کړي چې دوی مونځونه چې کوم دی نو وکړي مونځ اهم عبادت دی مونځ نه مراد دلته ټول دین دی مفسرین فرمایي ځکه مونځ یو د دین ستن ده
دا د دین اهم عبادت دی. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، نو جوړ کې ته چې کوم دی نو د خلکو زړونه مینې پې راخل کو. دا من چې راشي نو د دې نه مراد وي بعضې. مفسرین فرمایي ابراهیم علیه السلام وی چې یا الله د بعضې خلکو زړونه دې طرف ته مایل کړي که دغه وخت کې خلیل ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، هغې روډ ته اوس هم شارع خلیل وی، شارع خلیل په باب عبدالعزیز باندې چې رابار شي نو بالکل مخامخ ته شارع خلیل ورته وی. او اکثر زمونږ پاکستانیان هوټلې هم په دغه شارع باندې وي. په دې روډ باندې ابراهیم علیه السلام راغلی دی، په دې باندې راتللو. نو دا سوال یې کولو وی یا الله د بعضې خلکو زړونه دې طرف ته رامایل کړي. نو مسلمانان خو چې په ټوله دنیا کې کم ځای کې د هغه زړه خو به هغه طرف ته مایلي که نه. دا به څنګه مسلماني چې د هغه زړه به خانه کعبې طرف ته او مکې او مدینې طرف ته مایله ني. دا مسلمان به وي. خو بعضې انسانان یاد که ولی وی ابراهیم علیه السلام خلیل په دغه شارع خلیل ولاړ دی او سوال کوي، او دا سوال دومره په اخلاص او دومره د زړه نه کوي چې الله قبلی که دلته دا لفظ من نه ویلې او داسې ویلي و چې افئدة الناس د ټولو خلکو زړونه وی نن به کافر هم هلته ورماتو، تماشې ته به تلل خو تلل به کافر به هم ورماتو. بالکل به د قدم کې خودو ځای نه و، روم او پارس به مرماتو. خدا ابراهیم علیه السلام د فصاحت او بلاغت نه کار چې بعضې انسانان چې مسلمانان هغه هلته کې مایلی نو بس هغه طرف ته دا وي. تهوی الیهم چې متوجه وي دیتا، مایله وي دیتا. ورزقهم او میوې ورکا دیتا من الثمرات د میوونه، خوراک ورکا دیتا د میوونه لعلهم یشکرون د پاره د دې چې دوی شکر وکړي. نو تا ته به په مکه کې هر قسمه میوه میلاویږي او بې موسمه به درته میلاویږي. چې دلته موسم نی هلته به درته میلاویږي. لکه دلته کې اوس د ام موسم نشته، هلته کې شته. په خبرو رسېږي دلته کې اوس هندوانه لا نشته که نه، هلته شته. بېګا یو ملګري د روجماتي یو تصویر را لېږلی او هندوانه ورته چې کوم دی نو په دغه باندې پرته و، په دسترخوان باندې. هلته کې چې کوم دی نو دا ټول هر څه شته. دا د خلیل دعاګانې ورته لګېدلي دي او د حبیب دعاګانې بیا مدینې ته لګېدلي دي. الله دې موږ ته د خلیل او د حبیب د دواړو د دعاګانو دغه ځایونه بار بار را نصیب کړي. د مړېدو نه دي، ګورې انسان پې مړېږي نه. بس دا بل آیت به سبا ووایو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، واړه او لوی ګناهونه مو معاف کړي، د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، دین اسلام کې مو پوره داخل کړي. یا الله د حرمینو زیارتونه بار بار را نصیب کړي، د اولاد سره را نصیب کړي، سترګې مو ورباندې یخې کړي. یا الله سترګې مو ورباندې یخې کړي. یا الله ته حفاظت وکړي. یا الله د حرمینو او د ټولو جماعتونو مدرسو مرکزونو حفاظت وکړي. یا الله د مسلمانانو حفاظت وکړي، د فلسطین په مسلمانانو خپل رحم وکړي، خصوصي نصرت او امداد وکړي. یا الله په دې رمضان المبارک کې د بدر په شانتې هغې سره چې کوم دی نو خصوصي نصرت او امداد وکړي، مجاهدینو ته غلبه ور نصیب کړي، اسرائیل تباه کړي، غرق کړي، مقدس مکې نه پناه کړي، د هغې حواریین د هغې هغه ملګري یا الله غرق او تباه کړي. یا الله مسلمانان ته نه په امن کې، د کشمیر مسلمانان یا الله په امن کې. یا الله مخفض مکه مسلمانان چې په ظلم کې دي یا الله د ظالمانو د ظلم نه اخلاص کړي. یا الله ظالمان غرق او تباه کړي. یا الله زمونږ په دې ملک پاکستان کې صحیح اسلامی قانون نافذ کړي، قرآنی قانون نافذ کړي. یا الله د قرآن آئین دستور جوړ کړي، دا کفري قانون ته نه ختم کړي. یا الله دا کومه روژه چې موږ نن نیولې ده دا روژه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. دا باقی پاتې روجې را باندې په خیر تیری کې، د صحیح عباداتو توفیق را نصیب کې. یا الله د جنگ جګړو مصیبتونو په امان کې. یا الله د جنگ جګړو مصیبتونو په امان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.